الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. وعززو ایورور پختنه کړې ده چې د لمر په ګرمې شویو اوبو باندې چې په لمر تودې شوي وي اودس کول روا دی که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو د لمر په ذریعه چې کمې اوبه ګرمې شوي وي نو په هغې سره اودس کول بالکل جایز دی، په دې کې څه خبره نشته. البته بهتره نه ده چې د لمر په تودو شویو اوبو باندې اودس وسي، هغه هم د طب د لحاظه یا د ډاکټرۍ د لحاظه، ځکه بعض روایاتو کې راځي چې دا اوبه د پیس مرض پیدا کوي. عمر رضی الله تعالی عنه وای لا تغسلوا بالماء المشمس فانه یورث البرص. تاسې په مشمسو اوبو باندې په لمر تودې شویو اوبو باندې غسل یا پریولل مه کوئ د بدن، ځکه دا په انسان کې د برص مرض د پیس مرض پیدا کوي. دارقطني کې دا روایت راځي. او په الموسوعة الفقهیه کې راځي چې جمهور احنافو دې ته تګ کړی دی چې په لمر تودو شویو اوبو باندې اودس جایز دی بغیر د کراهیته، لیکن هغه څه کراهیت چې دی هغه د طبي لحاظه دی، شرعي لحاظ څخه نه دی. الموسوعة الفقهیه 43 جلد 385 صفحه، او دا شان مرقات المفاتيح 2 جلد 170 صفحه، او همدا شان حاشیة التحتوی على مراقي الفلاح اول جلد 88 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.